یو ظالم بادشاہ تیر شوی دا بادشاہ د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د زمانه په منځ کې تیر شوی دی او دې زمانه ته زمانه د فترت وای زمانه د جاهلیت وای پیغمبران قطع شوی پیغمبر نه راته عیسی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر نه راته د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوی او رسول الله مبارک چې د آخر زمانه پیغمبر دی دا غي انتظار کېده لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدي به راځي او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیہ السلام به راځي دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي نو دې ته دور د جاهلیت وای وحی بند د وحی نه راځي پیغمبر بند پیغمبر نه راځي او زمانه د جاهلیت شروع ده نو یو بادشاہ دی د هغې بادشاہ سره یو جادوګر او کاهن او دا چې کوم بادشاہ دی د دې بادشاہ خپل نوم خو جدا دی خو په زونواس یوسف مشهور دی زونواس دا دی بادشاہ په مشهور یوسف زونواس او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي د هر بادشاه لقب به تبع او د خپل نوم زرعه زرعه د نومو او تبع لقب او زونواس یوسف باندې دی مشهور نو د سره یو کاهن او جادوګر دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل هغوی به ورته د خوبونو والوي هغوی به ورته د ستورو والوي دا نجومیانو چې داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی کاهنان شته او کوډګر شته دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاز و امامو او ډېر لوی قابل سړی په دې نجومو کې نو دغه ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي بل به څوک داسې نه چې دا علم هغوی بیا پیدا کی دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومی ته دا واقع ذکر کوي د نبی علیہ السلام خپله مبارکه واقع ده نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي نو دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي بل به څوک هم نه چې هغه دا علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته دا خپل علم وښیم که زه سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت دی خو هلک به داسې ګوری چې هغه کې دوه صفت یو به د هوښیاري قابل به او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري شریف النسب چې د بهتر نسب سره تعلق لري نو چې داسې هلکي چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي او چې د ښه نسب سره تعلقي نو د ښه نسب والا خلق قدر او عزت کوي احترام کوي نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي یو عام غریب کور کې یو هلکي علم وکړي او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي بادشاه دا خبره خوښه شوه او یو خپل خانداني هلکه ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی قابل هم دی او زمونږ خانداني دی د ښه نسب سره هم تعلق لري نو ورته وی بچې ته ځه د جادوګر له د راهب له د نجومي له او دا علم ته زده کړه دا هلک به ته هغه نجومي راهب له نجومي کاهن له جادوګر کوډګر له او څه یې زده کول دی به روزانه سارته او مازدیګر مثلا راته به په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادت خانه وه چې دا هلک په دې لاره ځي د دغه عیسایي راهب د عبادت خانې ولیده نو هر ناشنا شي سړي له خوند ورکوي د هلکه دا جونګړه کې څوک اوسېږي نو دی ورننوت چې ورغی هغې کې یو بوډا سپین ږیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي دغه بوډا عیسائی دی د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی هغه عیسائی نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي
اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته، خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي، دا ګمراهان دي. ولې؟ ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي، او څوک ورته نفس خدای وایي، وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی، عیاذا بالله. خو هغه راهب نو، هغه په انجیل پوره پوه و، هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و، او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي، نو هغه سوچه مسلمان و. نو دا معشوم دا الک چیزی د سره کېناسته، نو د هغې عبادت ولا خوند ورکړه. نو چې اوس دې لار باندې ځي، نو لاول د عیسائی مسلمان د راهب سره ناسته کوي، او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه، نو بیا د سره ناسته کوي. د ده دا شی خوښ شو، خو هغه هم نشي پرېښودی. که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې، خرچه در باندې زه کوم، په تعلیم خو خرچه هم کېږي، ستا مور پلار له ته ګټه کې، د هغې تنخوا ستا په ځای زه ورکومه، او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل، نو ته پکې نخرې کې. نو بادشاه نه هم یارېده. خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته، ځکه لار کې به هغه عیسائی پادري سره یې وخت اخیسته، او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته، نو هم به لیټ ته. نو دلته به ورته دی غوسه شو، ته ولې لیټ راځې؟ هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې. نو ده د دې عیسائی راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی، او ستا دا دین مې هم خوښ دی، خو چې تا سره ایسارېږم، تا نه زده کړه کومه، نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري، او چې پادري له هغه جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري چې ناوخته دی کړی. نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي، یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالی، وی کور کې لیټ شوم، او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي، نو ورته جادوګر سره لیټ شوم، بل څه علاج خو یې نه کېږي. نو دې هلک به دا چل ولکاو، دلته دین زده کوي، هلته جادو زده کوي، دلته ایمان زده کوي، هلته نجوم زده کوي، دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي، مسلمانی زده کوي. مونږ ورته مسلمانی، خو زمونږ د دین نوم دی، خو بهر کې دلته مسلمانی زده کوي، او هلته جادوګري زده کوي. شش و پنج کې د دې غریبم. نو یو ځل په لاره را روانو، او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي، او لارې بنده کړې ده، شرمخ دی، زمری دی، هر څه شی چې دی، خو نبی علیہ السلام مبارک وته یو دابه، یو حیوان ویلی دی، یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې ده. خلق آلتم ولاړ دی او دلتم ولاړ دی، او شارع عام کې دی، نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي، او نه څوک په هغې راتلی شي، او غزار هم پرې نشي کولی. غزار کې خو در پسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل، دی خو هم جلوس دی، خو هم جلوس دی، د دنیا خلق دی. هلکه دا څه چل دی؟ دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی، نه ځان له قول هم نه شو کړه، قو را باندې حمله نه کي. هغه خلک هم غزار نشي کولی، که غزار کې په حمله نه کي، او په غزار به څنګه وکړي؟ په کاڼي خو شی نه وژنلی کېږي، غزار خو په کاڼي ولي که نه، نو په کاڼي به ولګي، نو زخمي به هم نشي، در باندې به راغر وي، بیا به څه کوې؟ لوی مصیبت دی. دې هلک وی راشه مقراله، زم په شش و پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسائی، او که هغه جادوګر په حقه دی، ظاهر کې خو راته دا شیخ ښکاري، جادوګر خو مشرک دی، کافر دی، اخو یو خدای نه مني. وی دې خوا شه، خلک اخوا شو، چې خلک اخوا شو، نو دې هلک دا کاڼی راواغېست، او چې کاڼي اوچت که، وی بسم الله، او په دې زړه کې څه وایي؟ یا الله، که دا راهب په حق ای که نه، دا عیسائی، دا ملا صاحب که دا په حق ای، نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي، او که دې په حق نه او هغه جادوګر په حق ای، نو بیا په خدای مه واجبه. اوس به پته ولګي چې کوم یو په حق دی. نو دې چې کاڼي څنګه اوچت که، الله که دا پادري په حق ای که نه، دا راهب، نو دا شی مړ کې. چې کاڼي اوچت که او کاڼي شغال که،
په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لته وټکولې مردار شو. اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره، لرې ځای نه ولي، نږدې خو نه دی ورسره، او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده. خو بس الله پاک دا کاڼې د هغه زمري دپاره داسې کړ لکه چې په ټوپک یې یو سل ډزولې او بس ساتې وخېږي. په دې زمرو خلک په ټوپک هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه، دې کې دومره وازګې مازګې وي. هغه لته وټکولې او بس مړ شو، او ټولو خلکو ته لاره ازاده شوه، او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی دی، انجیل شریف یې زده کړی دی، د مسلماني زده کړې ده. نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی، هلک جادو زده کړی دی. خلک وایي دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی، هلکه کمال وشو، جادو یې زده کړ او څه ناڅه کار یې وکړ. وګوره که نه جادو، وګوره که نه نجوم، وګوره کهانت که نه، هلک دی او لږې ورځې لاړ، بیا دې دونه شی زده کړ چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړو. په یو ټس باندې هغه لوی شرمخه او هغه لوی شی هغه مړ کړ. نو خبره رو رو خورېدې، دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لوړی دی، شی یې لوړی دی، دا جادو نه دی وجلی، دا نجوم نه دی وجلی، دا خو زما رب مړ کړ. الله اکبر. او کوم رب مې مړ کړ؟ هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کوم رګ عبادت کوي، دا خو هغه مړ کړ، خو غږ نه کوي. کوي نو جنجال جوړېږي. واقعات داسې وشو، واقعات چې خلکو وې څه خو یې زده کړي دي، نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې ده څه زده کړي دي، نو بیا د دنیا ورپسې رارماتې، څوک به ما دمه چوه، څوک یې ساخ کوه، څوک یې تعویض کوه، دا جنجال جوړ شي. دنیا را خطا ده. او څوک وایي برګي مرض مې دی، هله ما باندې دم واچوه، څه خو دې زده کړي، مال علاج وکړه. هلته بل راځي، د هغه سترګې ړندې دي، په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي. هلته بل را خطا دی، زه خوشحال یم، په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي، ماله څه علاج وکړه. هلته بل را خطا دی، زما خو د جوزام بیماري ده، هډوکي مې رجېږي، د کونډو دړ مې دی، د خلاصو خپو دړ مې دی، هله شا به ماله علاج کوه. دا هلک هغې راهب سره هغه چې کومې اصل استاد د پادري سره میلو شو، وی دغه واقعات شو. او ورته وی بچې، وی زما نه اوچت شوی. کله شاګرد د استاد نه اوچت شي، کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي، خواري وکړي، محنت وکړي. بچې ما نه خو اوچت شوی، خو یو خبره درته کومه، هسې نه جنجال کې مبتلا نشي، ازمایش کې مبتلا نشي. نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې، د خدای خاطر وکړه، مونږ ونه ښیې، ګیرېږي به بیا. هغه ته پته و چې بادشاه مشرک دی، کافر دی. بادشاه خو خدای نه مني، سر نه خدای نه مني، بادشاه کافر دی. او دا سړی خو چې دا غزار یې وکړه، خو مسلمان دی، نو دا جنجال به جوړېږي. نو ده ته وایي چې دا مسلماني درته چا ښولې ده، نو دی به ما ښایي. نو هغه ورته وایي چې ګوره لکه خدای دپاره مونږ ونه ښیې، ازمایش مصیبت به راځي، خو مونږ ونه ښیې. هغې نو استاد جي تا ولې ښیې؟ کسان ولا راځي او دمونه اچوي، یو سلسله روانه شو. او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی دی. ملا صاحب نه خو نه دی خبر چې د هغه نه څه زده کړي دي. نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی په سترګو ړوند و، نابینا په دواړو سترګو، او سړی اهم سړی، هغه د مټه هغه ته چا الوي، رو رو پروپیګنډا شو 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 چې هغه ته چا الوي، نه ولا راغی، لاس نیولې چا راوست. هلکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی، نو زما سترګې ړندې دي او په ما دم واچو، که خدای مې جوړ کړي. خدای نه، که زه جوړ شم، دم واچو که زه جوړ شم. دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه کوم، او نه جوړول زما کار دی. وایي دا د چا کار دی؟ وایي دا د الله. یو دم د باندې اچومه، خو چې کوم رب دې جوړ کړي په هغه به ایمان راوړی. دا اوس چې کوم رب دې جوړ کړي ایمان به پرې راوړی. وړونو وایي چې بلکل به په ایمان راوړم، خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا اینم، زه په دا رنګونه اینم، دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی. بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی، ستا په زړه کې څه ارمان دی؟ بشیر جان وایي چې د دې یو ارمان خو شته، هغه شته، خو زه اوس بوډا دی، هغې نه ووته.
نو ما وی چې پس دې پړار باندې یاره وی چې دا شین رنگ به څنګه یو دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه یو دا تور به څنګه واقعي ما وی دا پلاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پیژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنگونه دا پسترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خدای دې په دې خوشاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې واله مو دې په صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکوم نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وایي بلکل هغه الګ په دې ړون باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړې کړ ړون مسلمان شو بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړون وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی د بادشاہ د خاندان هغه خو جوړ شو ها تیرا ولا چې بویه ته ولا وی دا چا دا غالک نه زه لکتیر وتم دا چا جوړ کړی وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای بادشاہ وته وی نه تنه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړي دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورن اډر وکړه هلک راول چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر کا دا چې کوم د جادو پسې لېږه او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر د پلار نوم یې پتې سره تامر او نوم یې عبدالله ورشه ریولی چې ریوسته ورته یې وی چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لېږلی وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کو او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دي جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې وې او که نه رب جوړ کړی دی وی رب خو دې زم وی زه ټیزه نه ته پسې رب یې ته رب نه رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا او ستا پلار یې پیدا کړي بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا څیزونه خولی دي نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو پلانکي پادري راته راچل خولی دی بادشاه پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ کړه ګرې دی خو ما جادو لېږه او تالا کې راټینګ که او خپل څیزونه دې ورته وښول نو د پادري متعلق وی اډر وکړه وی دا دې وتړی او اره والا په سر کې دی وی اره کې تر ویښه پورې نو راهب غریب خو یې اره په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې اره که نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو د مارونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک وایه نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپه وتړي او بله نو په دا میندې نیم کي او ټیکټر یې پې د پاسه ګرځوي ویې تړي د پاسه پې ګرځوي او پارو باندې یې رکوي او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی مسلمان خو لا ډېره لویه خبره نو راهب یې راوست هغه له خو په سر باندې اره کېښوده هغه یې په میان دوه ځایه او دې هلک ته وی عبدالله ابن تامر ته وی تا هم نه پرېږدم خو تا سره یو بل چل کومه تا د غره رارغړومه چې سم دې ډکرې کم او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري
نو پولیس پوج له ور کوي دی بوزه پلان کې غرتا او چې دا غر سوکې ته اوخه جاوي نو دی کور کې لاس په ولو تړي او راویر غړاوي چې خیدا وجود ټوټي شي او دا کانی دا سر او دا مخ اوډبای او لاندې دی ویخ لراشي او په دا ویخ کې زخمی پروتي ټوټي او دا مارغان ته دا غوخه وتخته چې دې څنګه براوخه جو دا غر سر تا نو ګورا جون د عمر کوم وایو چې دا چا په لاس کې دی ها دا چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزلہ راوس او داسې جړق پر هغه په غر باندې چې دا الک پکم تیګه ولاړو هغه زینه مونږ لقیدا او چې هغه کم پوج او پولیس پکم وکانو ولاړو هغه ټول لاندې خویدل ټول غر شو دی بچ پاتې شو چې واپس راغی بادشاہ وی څه چلو شو وی دا چلو شو وی خدا اوس پته ولګي دا خو اتفاقی زلزلہ وزا ته بچ ویمل شو وی دا سیو کې دی بوزه او جمدی جاړي دریاب ته ورغورده چې دا غوخه مارغانو پولیس ته ورک او پکشته کې کېنه چې خره دریاب منسته شه چې دی رونه خيږي غاړه تا نو ورشغاله کې چې دریاب منسته شو الله پاک ټوټه کلا کیشته او چې څومره کیشته غر کا شو چې کم پوج پولیس وسره ټول دریاب ته پرې وتل مړ شو او دې په تخته خدای بچ کا غاړه ته راوست الله مدد کوي دا ګوره منګلت قصه نه ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صہیب رومی ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاہ وی چې نه پریدم وجدم خو د خامخا الک وی بادشاہ سلامت خپل خلق موجنا مانشي وجله هغه ستا بمري او که خامخا مې وجنه نظرت یو چل خې هغه چلو کا یو چل در تخیم بس هغه چلو کا وی څه چلو کما وی ما یو اون توخه جو او می تړه او یو غشي براواله او پاغي به میولې خو اسنا دا به سره وی چې بسم الله رب هذا الغلام دا خدای په نوم دی ولم کوم خدای چې دې الک رب دی د دې الک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا وشتل کوم نو دا یو علاج ته بل نشتا بادشاہ وی راشه دا یو خدای خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنی دا اوس یو باندې بدمه چې به مسلمانېږي په بل بدمه چې به مسلمانېږي په بل بدمه چې خلک رنځوران خوري دي دا ټول رنځوران به جوړیږي مسلمانی کې لوی انتشار جوړیږي بادشاہي برانه لاړ شي اوس خو ما ته خلک خدای وي بیا براته خلک غیام نه چي بیا بس کې نو بادشاہ او چې کلمې ولې نو یو خلک برا غونډه مخلوق بټول راغون کې بادشاہ وی چې دې خبره کې وزن شتا مخلوق برا غون کوم نو چې دې ملکم نو خلک به یری د دنیا خلک یې راغون کړ راشه غا الک وجل کېږي اکه مالک چې د بادشاہ خدای نه مانی اکه مالک چې ځانتا وای چې د ما رب شتا دی او چت کو یوونه پورې وتاړه او بادشاہ غش راواغش په خپل وی ګوره چې وجنم یې کنه وجنم چل خو تعالی په خپل خوله او چې غش راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام د ما دې په هغه الله باندې داغه نه مدد غواړم چې کوم د دې الک رب دی او چې غش یو تاس چې دا غریب په داسنی ولګي هغه ته چل خو په دغه سنه ولګي او چې په سنه ولګي دا نو سنه باندې چې خو چې غش وردن نشي خو مازغو ته رسیږي نو غریب شهید شو وفات شو خو چې دې شهید شو وفات شو نو خلق وی لکه دا الک خو پرشتیاو دا خورشتونه دي او د دې الک رب خو پرشتیا شتا نو خلق ټول مسلمانان شو دل په هر محله کې شل مسلمانان په هر کوڅه کې لس مسلمانان په هر محله کې 130 مسلمانان بعد پکې کافرم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي الک په حقاو جی الک په حقاو دا دې ګوره چې هغه ټکی واغه چې د هغه الله نه مدد غواړم چې د الک رب دی نو دا بادشاہ رب نه دی کنه نو بادشاہ ته چاوي د یو نه یریدې دنیا مسلمانه شو اوس بس کې بادشاہ ظالم بادشاہ اډرو کا پولیس پہنچتا وی په ار کوسه کې خندقو کنه وې پر محله کې خندقو کنه وې نو خندقونه یو قانون او چې دا کم مسلمانان دي او د غلام د الک رب منی
نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنې، او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او دا هلکان پکې ورغورځوي، دا مسلمانان پکې ورغورځوي. اور یې بل که، اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل، ښه مضبوطه. او دغه مسلمانان یو یو به یې راغېشته په اور کې به یې غورځاو. 100,000 مسلمانان یې شهیدان کړل. دا د یمن د نجران علاقه وه. نجران اوس سعودي حکومت کې دی، د نجران نه پورې غاړه یمن دی، خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه، د یمن د نجران حصه وه. نو 100,000 کسان دا غریبانان شهیدان کړل. او چې کوم د ده په دین باندې نو هغه د ده په دینو د بادشاه هغه پرېښودل. یو کس پکې و دوس یې نومو، دوس، هغه وتښتېد، مسلمان و خو وتښتېد، باقي یو مسلمان پرې نه ښود، ټول شهیدان شو. یو کس پکې و دوس او تښتېد شام ته، مسلمان. نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړو او ورته وی چې دقسې هغه صحیح عیسایي و، قیصر روم په دغه وخت کې صحیح عیسایي و. ورته وی چې دغسې هغه کم خلکو رب منه الله منه. نو هغه خو هغه ذونواس بادشاه مړه کړل ټوله. نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانانو لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو، سوچه عیسایانو، او قیصر روم هم عیسایو. نو قیصر روم پې برهم شو، هغه وی ښه زما د دین خلک ولې 100,000 مړه شو. نو د حبشې بادشاه نجاشي به ورته وی، هغه ته خط ولېږه، وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کا، ختم. نو نجاشي بادشاه لاړ، هغه ور باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه نو چې څومره هغه یوسف ذونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قومو ټول یې مردار کړل، ټول ختم. او دا بادشاه دې په کشته کې وتښتېده، دې دریاب کې کشته کې کېناست وتښتېد. چې وتښتېد الله هغه په هغه کشته پې الوړې کړه او په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړه. زما وروڼو مسلمانان خو ظاهر کې ما وختي درته خبره وکړله چې خلک ویل لکه مسلمانان غرق شو، خلک وی د برما مسلمانان غرق شو، تباه شو. یاره موږ وایو ټیک ده، ظلم ورسره وشو، زیاتې ورسره وشو، خو په حقیقت کې چې یو مسلمان د یو کافر د لاسه مړ شي نو دی چا لذي؟ الله لا. او چا لذي؟ خدای لذي. دی خدای لذي او دی الله لذي. مړ چې وشي که نه مړ مونږ خفه یو، د چارور مړ شي خفه یو ورپسې، یقینا پلار یې مړ شي خفه یو ورپسې، زوی یې مړ شي خفه یو ورپسې، خور یې مړ شي خفه یو ورپسې، خاون مړ شو خفه یي، ښځه مړه شو خفه یي. ولې خفه؟ جدا شو که نه، خدای خبر کله ملاقات کړي په دې جدایۍ بنده خفه چې خدای دې خو مانه لاړ، خدای خبر چې کله به ملاقات کېږي، قیامت کې به کېږي، به کله به کېږي. او خدای خبر چې دا روانه لاړ چې دا به دوزخ ته تللی که جنت ته به تللی، او چې زه به ورپسې جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم، په دې بنده خفه. لیکن ولې موږ دنیا کې یو بل نه جدا شو؟ لیکن د الله نظر د انسان په دنیا نه دی، د الله نظر د انسان په آخرت دی. او پرېږده دنیا کې تکلیف دې راشي لږ دی، پرېږده دنیا کې سزا دې راشي لږه ده، پرېږده دنیا کې یو بل نه جدا دې راشي، جدایي دې راشي، خو دنیا به خرکشي که نه، زه ولا آخرت ښه کوم، هغه ډېر ژوند دی، نه ختمېدو والا ژوند دی. نو د الله نظر د انسان په آخرت دی. نو الله هغه څیز ته ګوري چې آخر د چا دپاره ښي، او بنده چونکې تعلق دنیا سره دی نو زه هغه څیز پسې خفه کېږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډوډ شي، دا فرق. نو هغه مسلمانان 100,000 په اور وسوځېدل غریبانان، خو کم خوا لاړل جنت ته. او چې چا هغه ظلم وکړه اصحاب الاخدود، الله په خپله وی قتل اصحاب الاخدود، دا تباه شو. چا چې ور النار ذات الوقود، چې چا ور بل کړی دی هغه تباه دي. څو ورځې پس په نجاشي بادشاه راغی او ټول ریس مانیس کل ختم یې کړل.
او هغه بل بادشاہ چې هغه بچی په دریاب کې غرق او هغه خدای بچ کړ دریاب نه، لیکن نجاشی بادشاہ چې په حمله وکړه کشته ته تختې د ټیزن په دریاب کې غرق شو.